قصه های تلخ از میان دود و باروت نبرد. از جنگ فرار کرد تا شاید از آسیب به دور بماند، اما نه. ماه رمضان بود که هنگام رفتن به مکتب در راه موترش با ماینی برخورد کرد. بینایی یک چشمش را از دست داده است و افزون بر زخم برداشتگی های دیگر یک دستش نیز شکسته است. Sai mai nu ne zic că în tiche mai nu ne și de cer musulman as per pataiu. Per dagas nor mulkianu dier patas. Chapshen و چلا سنن. این خانواده میانه های سال پار در اوج نبردها در نوت علی آواره شد و اینجا در ویرانه در لشکرگاه پناه آوردند. دغه ما وینا ده چې افغانستان خدای پر قرار کې هغه خلک چې خرابکارانی هغه خلک چې قرآن عظیم شان خرابوي افغانستان خرابوي الله دې ټکور ټکور کړي. کودکان محروم از آموزش با نگاه‌های معصوم و تشنه دنیای کودکانه و بدور از خشونت. وتل خپل کور خو ظالمان پسې اخیستي چا پسې اخیستي نو حکومت پرېږدي نو مرایت پرېږدي. یو زوی مې هم ټپي شو په دا ټپي توب کې هغه دی تللی دی د بل په خوارۍ پسې مرمۍ پر ومشتل بل لمسی مې دی هغه دی ټپي شو په یوه سترګه ړوند دی غاښ یې وتلی دی لاس یې مات راته پروت په کور کې دغه نیولاکه لرم چې د کوچني په لاس یې ورکړم. نبردها در هلمند دهها خانواده را آواره ساخته است. بسیاری از این خانواده ها با از دست دادن دار و ندارشان در بخش‌های از لشکرگاه در وضعیت بدی به سر میبرند.